قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د آل انډیا رادیو د بارانو خپرونو د پښتو څانګه ده. نن د 2000 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه او د سهشنبې ورځ ده. خبرونه خپریږي. لوستونکو ممتاز ولی یوسف سے او په پیل کې د خبرونو سره ټکیه. هند د موبایل ټکنالوژي له کبله د ټولنې د نادارو او کمزورو طبقو د کومک کولو توان لري. لومړي وزیر د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره خبرې وکړې او ترهګرۍ په وړاندې په جنگ کې د هند بشپړ ملاتړ تکرار کړ. په هیواد کې د کووډ-19 وبا فعال قضیو شمېر 140 ورځو وروسته 4 لکو څخه راټیټ شوی. انګلستان لومړنی هیواد دی چې د کووډ-19 واکسین سره مخې ته راځي. لومړي وزیر مودي بعد دسمبر په 20 نیټه په آل انډیا رادیو د من کی بات په پروګرام کې خپل مفکورې شریکې کړې. د WHO فاونډیشن لپاره د هند اثر انیل سونی مشر اجرایوي چارواک په توګه ټاکل شوی. اوس بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي ویل چې د هیواد احصایوي توان ډیر زیات دی او د موبایل ټکنالوژي له کبله هند د ټولنې د نادارو او کمزورو طبقو د کومک کولو توان لري. د هند د موبایل کانګرس څلورمې ناستې برخې ته وینا په کولو نوموړي ویل چې دا سوچ کول او پلان کول اهمیت لري چې موږ راتلونکي ټکنالوژي انقلاب سره څنګه ژوند ښه کولی شو. نوموړي ویل چې لا ښه روغتیایي پاملرنه، لا ښه زده کړه، لا ښه معلومات او زموږ بزګرانو لپاره موقع دواړه بزګرانو لپاره لا ښه بازار ته لاسرسي هغه ځینې اهداف دي کوم چې احصایوي ټکنالوژي په مرسته ترلاسه کیدی شي. لومړي وزیر نریندر مودي پرون د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په ټلیفون خبرې اترې وکړلې. لومړي وزیر مودي ولسمشر ماکرون ته په فرانس کې ترهګریز بریدونو لپاره خپل تعزیت وړاندې کو او ترهګرۍ انتها خوښونې او بنیادګرۍ په وړاندې په جنگ کې د هند بشپړ ملاتړ تکرار کړ. دواړو مشرانو د ګډو ګټو په دواړخیزو سیمهیزو او نړیوالو مسألو هم خبرې اترې وکړلې. هند د کووډ وبا پر وړاندې په خپل مبارزې کې یوه بله مهمه بریا ترلاسه کړې. کله چې د کووډ-19 وبا فعال قضیو شمېر 140 ورځو وروسته 4 لکو څخه راټیټ شوی. د کورونا فعال په قضیو کې پرله پسې کمې سره په هیواد کې د فعال قضیو شمېر کابو 3 لکو 96 سره فقط 4.10 دی. د ملي مجموعي بیا رغونې کچه 4.90.45 سلنه ته ښه شوې ده. ورسره تر اوسه پورې کابو 90 لکه او 40,000 کسان رغېدلي دي. د هر ورځ د رغېدنې شمېر یو ځل بیا پرون پرله پسې په 10مه ورځ هم د نوي هر ورځ قضیو څخه اوښتې دی. په هیواد کې د ټول ټال رغېدلي قضیې د فعال قضیو پرتله کابو 23 چنده دی. د هر ورځ د نو مثبت قضیو شمېر هم پرون پرله پسې په 13مه ورځ له 50,000 نښان څخه ټیټ پاتې شوی. انګلستان به نن لومړنی هیواد جوړ شي چې کووډ-19 وبا واکسین سره مخې ته راځي. د حکومت تر مخې په پیل کې دا پیچکارۍ به د ډاکټرانو کلینیکونو ته د ویشلو څخه د مخه په روغتونونو کې ترلاسه وي. انګلستان په تېرې اونۍ کې فایزر او بایو انټیک لخوا تولید کړی شوی واکسین لپاره اجازه اضطراري کارولو لپاره ورکړې وه. کله چې د روغتیا چارو وزیر میټ هینکوک وویل چې حکومت دا خبره یقیني کولو لپاره هره هڅه کوي چې پام کوونکي کورنۍ اوسیدونکو ته پیچکاري ورکولو لپاره مهم ننګونو چاره کول یقیني کړی شي. ملي روغتیایي خدمات د 80 کالو نه زیات عمر لرونکي کسانو، فعال روغتیایي کارکوونکو او په کور کې پام کوونکي غړو ته د واکسین ورکولو لومړیتوب ورکوي. انګلستان ټول ټال 4 کروڑو
خوراکو امر ورکړی دی. هیله ده چې په لومړني اونۍ کې د واکسین کابو 8 لکه خوراک ترلاسه وي. لومړي وزیر نریندر مودي به په هیواد کې او په بهرنیو هیوادونو کې اوسیدونکو خلکو سره روانه میاشتې په 20مه نیټه په آل انډیا رادیو په 11 بجو سهار د من کی بات په پروګرام کې خپل مفکورې شریکې کړي. دا به د لومړي وزیر د من کی بات 19مه برخه وي. دا پروګرام به د آل انډیا رادیو او ټلویزیون دوردرشن باندې په ټولو شبکو ورسره د آل انډیا رادیو په ویب پاڼې www.newsonair.com او نیوز آن AIR موبایل اپ هم خپور کړی شي. دا به د آل انډیا رادیو په یوټیوب چینل او د DD نیوز د اطلاعات او د خبرونو چارو وزارت په ویب پاڼې هم نشر شي. د WHO فاونډیشن لپاره د هند اصله انیل سونی مشر اجرایوي چارواک په توګه وټاکلو. نړیوال روغتیايي ماهر سونی به د راتلونکي کال د جنوري په لومړنۍ نیټه خپل لومړنی مشر اجرایوي چارواک په توګه دنده پر غاړه ولري. د روغتیا نړیوال ادارې لوی مدیر تیدور آدحانوم غیر بیسس سونی په نړیوال روغتیا کې یو وتلی نوښتګر په حیث وبللو، چا چې د HIV او ایډز ورسره نورو ساري ناروغیو له کبله د ټولنو خدماتو په کولو کې 2 لسیزې تیرې کړې دي. د امریکای متحده ایالاتو د هانګ کانګ خپلواکي تر خپل لاندې کولو له کبله د چین 14 چارواکو پر وړاندې مالی او سفري بندیزونه ولګول. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت تر مخې دا بندیزونه د چین پارلمان دایمي کمیټې غړو پر وړاندې لګول شوي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایکل پومپیو ویل چې د بیجینګ د هانګ کانګ دیموکراتیک بهیرینو پر وړاندې بې بنیاده تیری د هغې مقننه شورا غوسه کړې او ټولنه د یو ربړ ټاپه په جوړولو د یو بامانه مخالفت مخه ونیوله. د دوشنبه پر ورځ د ګمرکونو احصایو ښودلې چې د 2020 میلادي کال په لومړني 11 میاشتو کې هند ته د چین صادرات په دوامداره 14 سلنه کم شوي دي، خو په هر صورت له هند څخه د چین واردات په ورته مودې کې 14 سلنه زیات شوي دي. د دوشنبه پر ورځ د ګمرکونو احصایو تر مخې چین د جنوري میاشتې نه واخلي تر د نومبر میاشت پورې هند ته کابو 950 بلیون امریکایي ډالر په ارزښت شیان صادر کړي دي، کوم چې 14 سلنه کم دي. دولتي رسنیو ښودلې چې د سږ کال په لومړني 10 میاشتو کې کمښت له 14.2 سلنه څخه لږ راټیټ شوی. په لومړني 11 میاشتو کې له هند څخه د چین واردات د ارزښت له مخې 14 سلنه زیات وو، کوم چې د 40 بلیون ډالرو تجارتي خسارې موجب شو. تجارتي خساره د هند او چین په دوړخیزو اړیکو کې یو لوی اندېښنه پاتې شوې ده. د امریکای رسنیو خبر لمخې د امریکای ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن 80 کلن جنرال لایډ اسټین خپل د دفاع وزیر په توګه وټاکلو، څوک چې بعد د پینټاګون مشري کوونکي لومړی افریقایي امریکایي مشر وي. جنرال آسټین چا چې د اوباما حکومت په دوران د امریکای مرکزی کمانډې مشري کړې وه، د کانګرس رعایت اړتیا ولري ځکه چې د نوموړي تقاعد کېدو 2 کاله نه دي پوره شوي. د هانګ کانګ نور 8 فعالین د سهشنبې په ورځ نیولي کله چې د چین سیمهییز غځول شوي او محاصره شوي د مخالفو په ځواکونو چپاونه کړی شوي. پولیسو خلک ونه پیژندلو او یوازې دا ویلي چې هغوی د 43 او 44 کالو ترمنځ عمر لاره. محلي رسنیو وویل چې دیموکراسي پلوه مقننه غړو او غښتلي فعال لیونګ هنګ چې لانګ هیر په توګه هم پیژندل کیږي په نیول شوي کسانو کې شامل وو. کله چې په ټویټر په یو پوسټ کې پخوانی مقننه غړي ایډي چو
وویل چې نوموړی هم ګرفتار کړی شوی و. په تیر میاشت کې د پوهنتون په سایه کې د یو لنډ لاریون په هکله د امنیتي قوانینو مشتبه سرغړونې کولو په باب 14 او 4 کالو ترمنځ 3 کسانو په ګډون 8 کسان نیولو یو ورځ وروسته دا ګام پورته کړی شوی و. د خبرونو پای. په روانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان دی د افغانستان د صلح خبرې د هیلو یو وړانګه. لیکنه د ډاکټر پرینکا سنگھ او جباړه د پښتو څانګې. لسو میاشتو راهسې له تودو خبرو تر وروسته داسې انګیرل کیږي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د صلح خبرې یو ټاکلي هدف ته رسیدونکي دي. دواړه خواوې د خبرو اترو په لړ کې یو څه هوکړې ته نږدې شوي چې په راتلونکي کې به د دغې اجنډې په اړه بحثونو او پروسو ته لاره هواره کړي تر څو دا پریکړه آخري بڼه غوره کړي چې د اساسي مسایلو په اړه بحثونو ته لاره هواروي چې په دې کې به دغه جګړه ځپلي هیواد کې د خوربند غوښتنه هم شاملوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وینا د موافقه 3 پاڼې لرونکي سند دی او هغه قواعد او طرز العملونه تشریح کوي کوم چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي حکومتدارۍ په موخه د مسودې چمتو کولو لپاره مهم دي. او بل تر ټولو مهمه خبره ده چې دا له اوږدې مودې ځنډول شوی خوربند لپاره حتمی ده. د متحده ایالاتو تر ملاتړ لاندې د صلح خبرې اترې چې سږ کال په سپټمبر کې په دوحه کې پیل شوې وې د خبرو اترو د اړخونو ترمنځ توپیرونو له امله ځنډ سره مخامخ شوې. طالبانو په افغانستان کې د اشرف غني په مشرۍ حکومت منلو څخه په کلکه ډډه کړې ده. په ورته ډول د طالبانو په اراده پراخ شکونه شتون لري. که څه هم دوی له افغان حکومت سره د صلح خبرو اترو هوکړه کړې خو دوی په کلکه خپل بریدونه ترسره کړي او په هیواد کې یې بېسارې تاوتریخوالی رامنځته کړی چې په افغان امنیتي ځواکونو او د متحده ایالاتو تر مشرۍ لاندې په ائتلافي ځواکونو یې بریدونه کړي دي. د خبرو اترو له پلوه په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي چې یوه ګډه کاري کمیټه به د هغو مسلو حل ته لاره هواره کړي چې په اجنډه کې دي. د صلح خبرو اترو په اړه د ناامیدۍ په دغه ماحول کې د انکشاف تود هرکلی شوی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو لومړنۍ موافقه د مهم ډګر په توګه وبلله چې ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د دواړو خواو هوډ او هوساینې ستاینه کوي. پومپیو ښکلو اړخونو ته ډاډ ورکړ چې د متحده ایالاتو حکومت به په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړې کچې راکمولو لپاره په هڅو کې بشپړه همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ډیبورا لیونز هم یاد تړون ستاینه وکړه چې دغه جګړه ځپلي هیواد کې د تلپاتې سولې په راوستلو کې مرسته کولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه مثبت پرمختګ د یو ګام په توګه یاد کړی. دواړه خواوې یو موافقې ته رسیدلی خو که دا خبرې اترې په نوي پړاو کې دي بیا هم د پام وړ پایلې به ولري. دا به د لیدو وړ وي چې د بایډن راتلونکي اراده به د دې لپاره څنګه مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو تر ټاکنو د مخه ولسمشر ټرمپ سږ کال تر کرسمس پورې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو د پوځونو د بشپړ وتلو خبره کړې وه. البته هغه وروسته اعلان وکړ چې د 2020 کال له جنورۍ څخه به د ځواکونو په شمار کې د پام وړ کموالی راشي. آیا د هغه دا لوز به پوره شي او که نه دا به لیدل وي. مګر په دوحه کې د خبرو اترو په جریان کې دواړو اړخونو یو زیری وړاندې کړی او ممکن د ښاغلي بایډن لپاره به دا ګرانه وي چې سترګې پرې پټې کړي. په افغانستان کې وضعیت لا هم پیچلی دی. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ داسې تفاهم وشو چې 2021 کال کې به له هیواد څخه بهرني ځواکونه په بشپړ ډول وایستلی شي. مګر د اوسني وضعیت واقعیتونو ته په کتو سره چې طالب ملیشیاو د افغانستان په خاوره تاوتریخوالی او ترهګرۍ ته دوام ورکړی دا معلومول مشکل دی چې آیا افغانستان به یو ځل بیا چې نړیوال ځواکونه ووځي د لا ډیر ثبات او نظم شاهد وي او که نه. ترڅو چې د هند سوال دی د هیواد په افغانستان کې د صلح له اوسنیو خبرو څخه په بشپړ ډول ملاتړ کوي. د سپټمبر په میاشت کې د دوحه خبرو په پرانیست غونډه کې په خپله مجازي وینا کې د هند د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر ایس جے شنکر ټینګار وکړ چې خبرې باید د اصولو له مخې د افغانانو تر مشرۍ لاندې د افغانانو ملکیت او د افغانانو تر کنټرول لاندې وي
چې هند به د دې خبرو اترو ملاتړ وکړي. هند د افغانستان په خاوره د سولې د ټینګښت په حق کې دی ځکه چې هند د جنگ ځپلي هیواد کې ډیره پانګونه کړې. یوازې 15 ورځې وړاندې هند او افغانستان کابل ته سیرما د چاراسیا په ولسوالۍ کې د شاتوت د بند د جوړولو تړون لاسلیک کړ. د دې بند پروژه به په نږدې راتلونکي کې خلکو ته د څښاک پاکې اوبه چمتو کړي. د راپورونو له مخې دغه تړون په پاکستان کې د یو څه ناراحتۍ لامل شوی دی. دا روښانه ده چې هند او افغانستان ژمن دي چې په دې جګړه ځپلي هیواد کې د بیا رغونې او د پراختیا هڅو ته دوام ورکړي. برعکس پاکستان به خپلې ناوړه لوبې ته دوام ورکړي. په دې برخه کې هند او افغانستان دواړه باید د پاکستان له لوري د دوامدار تحرک په مقابل کې قوي مبارزه وکړي.